او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواطلی دی او کم ځای کې رک شوي دي او ردی مقصد سو دا یو واقع ده. نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاه و. د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلي دي نه خپې د کار سره بلي دي وجودونه نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و. دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه. دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین. بادشاه مشرک و شرک پې او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزه بازي کېده. بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزه بازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري. دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه. دقسې یو میله لګېدلې ده. بادشاه دی دقیانوس وزیران دي